پیغام ورکړه دا د مور دپاره د مور هغه مینه تاسو په دې کې شامله کړې ده جي چې د مور خبره ته ووایئ چې تاسو د مور نوم په دې کې واخیسته. والد صاحب مو حیات دي؟ چې والد صاحب مې پات شوی. ما تاسو د شاعرۍ نه اندازه وشوله تاسو کله وفات شوي والد صاحب؟ ډېر ماشوم څومره اندازه نه یې چې څه اوس تاسو؟ 2 میاشتې به ښه یعنې کې تاسو والد صاحب نه دی لیدلی؟ نه چې نه مې لیدلی ویمه چې بیا د ور زنجیر چا ووهلو چې بهر ورغلم ملګري مې راته ویل ولې چکر له نه ځي ما سترګې ښکته کړې ومې ویل چکر له نشم تللی پیسې نشته دی زړه مې هم تا غواړي هم تا سره باران غواړي لکه یو څوک چې سره ګلونه په خزان غواړي. د عوام ما لې څومره مینه راکړې ده او په دې لږو ورځو کې زما څومره سپورټ وکړو نو د هغې د زړه د کومې نه ډېره مننه ادا کوم ډېره شکریا چې ما لې دومره سپورټ راکړو. اور نایس شاعري په شاعري په ژبه کې هم خبرې وکړئ که نه زموږ د ملګرو چې تاسو ته به یو څو شعرونه ووایم چې د یار د نامې ودروئ جنډه زما په قبر خوره کوي د جانان سره لوپټه زما په قبر یو چاته مې د مینې احساس وشو خو بې وخته بېګا یې تېره کړې ټوله شپه زما په قبر. واو زبردست ډېر اعلی جي پکار دی چې دې دله موږ داد ورکړو د خیره ډېره نایس ګریټ ګریټ. د ګل نه مې نفرت کېږي ګلونه بې وفای چې کښېنه د اشنا سره ګل دسته زما په قبر او د کلي هر مین راځي د امن دعا غواړي اوس هر ماښام بلیږي یو ډیوه زما په قبر. واو زبردست ډېر اعلی ډېر اعلی. زما د اخرې وصیت هم ځان سره یاد کړئ چې کښېنه دی لاسونه چې پرې نه دی لاسونه د هغه زما په قبر او ویلی ته به خان داسې نه چې په ژړا شي چې بین المنصوره حوصله زما په قبر. واو ډېر ښه ډېر اعلی. څنګه چې مونږ سوچ لرو هغه شانتې ماشاءالله ټیلنټ هم دلته کې موجود دی او دا زمونږ د ګولي باغ ټیلنټ دی د ډسټرکټ مردان. جی نور تاسو ته به یو بل غزل ووایم چې جی پلیز. زړه مې داسې رانه تا غواړي لکه چې مړی واپس سا غواړي لکه ځواني چې بوډا بیا غواړي لکه نظر چې نابینا غواړي لکه چې قبر کې رڼا غواړي لکه چې مړی نه وفا غواړي دا زړه مې داسې رانه تا غواړي هغه زاړه وختونه بیا غواړي هغه سپرلي هغه یو ځای ناسته هغه د دواړو یو سلا غواړي هغه د یو بل سره جنګ جګړې هغه وعدې د روغ رښتیا غواړي ستا د راتلو په تمه شپې سبا شوې ستا د راتلو تمه سبا غواړي په مخامخ دیدن ګران شوی ورته سترګې مې ستا دیدن په غلا غواړي خلک روان شو د صحرا په لوري منصوره مغشن لیلا غواړي. واو ډېر اعلی د لاسونو پړکا جي نایس ګریټ ویری نایس. ما اکثر به کتل ستاسو ما څه لږې ویډیو وکتلې د کالج چوک یا مردان هلته ستاسو ما او ستاسو د مور په باره کې ادایي کړې ده ډېره ښایسته هغه هم ستاسو ویډیو وایرل ده. نور څه ویل غواړئ؟ د مور سره خو به ستاسو هم ډېره مینې د مور په حواله سره هم څه شاعري کړې ده تاسو؟ چې مور سره خو مې بلکل ډېره زیاته مینه ده جی جی او ما شاعري دومره خاص دې طرف ته نه یم تللی. ښه پلیز. نو تاسو د باچا خان صاحب د هغوی پیروکار هم یې د هغوی سره مینه لرئ او د هغوی په حواله سره هم ستاسو ما ډېر نظمونه اورېدلي پلیز. تیر انټرویو کې یوسف جان لره چې ما کوم جی جی بالکل کنټینیو ویلی شئ دا سنګرز چې کوم خاص کر کې ډېر لیجنډ سنګرز چې کوم دي زموږ د خیبر پښتونخوا هغه یوه سندره به وه هغه به مونږ 1500 ځله اورېدله هېڅ خبره نشته ستاسو ته میدان دی او که شاعري هم دا زړه نه دي شاعري چېرته نه زړه کېږي یو شعر چې دی تاسو د ورځې 10 ځله ویلی شئ په دې کې ثواب دی. جی بل غزل به ووایم چې جی پلیز. زړه مې هم تا غواړي هم تا سره باران غواړي لکه یو څوک چې سره ګلونه په خزان غواړي نایس. امن پرست امن نه راځي بېغمه کښېنه هغه قاتل شي چې څوک امن او امان غواړي په پښتنه خاوره که امن غواړي در به کې خو پښتنه خاوره نظریه د باچا خان غواړي. واو ډېر ښه ډېر اعلی زبردست. په پښتنه خاوره که امن غواړي در به کې خو پښتنه خاوره نظریه د باچا خان غواړي ژوندي تنګ شوي دي په ژوند وایي خدای زر مو واخلي مړی موقع د عبادت بیا په جهان غواړي او زما د کام بچو بوجې د کباړ نه دي غوښتې زما د کام بچي کتاب بسته بوټان غواړي. واو ډېر مننه. زما د کام بچو بوجې د کباړ نه دي غوښتې زما د کام بچي کتاب بسته بوټان غواړي او هسې نه بیا یې چېرته پرېنږدې په نیمه لاره ځکه منصور درنه لاسونه په قرآن غواړي. واو جی ډېر اعلی سبحان الله ویری نایس ګریټ. ستاسو عمر څومره دی؟ چې زما 17 سال. 17 سال. په 17 سال کې ستاسو دلته چېرته کمپیوټر لګېدلی دی که نه 80 سال؟ اکثر داسې وي که نه چې اکثر به موږ د فلمونو کې کتلې که نه داسې یو ټیلنټډ ماشوم به به سکول کې سبق ویل ټیچر به یو سبق داسې دغه که هغه به هغه پړپړه دغه شانتي وویل نه ټیچر به حیران شو چې دا څه او بیا به چې موږ ته د هغه هسټري معلومېده نو څه نه څه ټیلنټ به و. تاسو ماشاءالله ډېر ټیلنټډ یئ او دونه غټ غټ نظم او بیا د هغې جوړول هغه ډېر ګران کار دی نو خامخا کمپیوټر دی او دا مازغه غواړي او دې کې د ټولو نه غټه خبره دی چې د مشرانو دعاګانې یې. بالکل جی داسې ده که نه؟ بالکل مشران دعاګانې. نور ما ستاسو شاعري د یوسف جان صاحب هغه چې اورېدلې ډېر ښایسته ادایي تاسو کړې ده نو تاسو هغې کې نور موږ ته وړاندې کړئ مینه والو ته. چې یو نظم بس تاسو ته ووایم نظم عنوان دی بایللې مینه. نایس.
زما ښایسته جانانه یې په رنګ د ګل په شانه چې ته کله د بل چا شي د هغه ژوند کې رڼا شي خوشحالۍ به دې په سر شي ټول غمونه به دې لر شي په ژوندون به دې سپرلی شي ښه به ډېرې خوشحالۍ شي زما نوم به درنه هېر شي په خندا کې به راګیر شي زه به غرق شم جانانه ای په رنګ د ګل په شانه بیا چې ډېره موده وشي او هغه دې کله پرېږدي د ژوندون په نیمه لار کې زما یاد به دې په زړه شي ویې بل ته یو شاعر و چې په ما باندې مین و چې اوس چېرته کې اوسېږي په جړا جړا په منډو زمونږ کلي ته به راشي بدل شوي به وي کلی زما کور به درنه هېر وي ته به ودرېږې حیرانه چې د چا نه تپوس وکړم دغه وخت کې به د یاره په یو کور باندې نظر شي ته به ورشې هغه کور ته ترې به وکړې دا پوښتنه چې به دلته یو شاعر و هغه چېرته کې اوسېږي نو خفوی به درته ووایي دلته کې به یو شاعر و په یو چا باندې مین و شپه ورځ به ډېر غمګین و نه یې خوب نه یې خندا و نه یې ژوند کې څه ښکلا وه همیشه به جړېدلو چې په چا به نازېدلو هغه یې پرېښودو ظالمې د بل چا د کور مېرمن شو ورپسې به ډېر خفه و د ډېر غمه لیونی شو وړو به هم ډېر تنګولې او په کاڼو به یې ویشتلو واو ډیر اعلی جی د لاسونو پړکا پکار د جی د دوی لپاره ویری نایس ګریټ ټالنت او حقیقت ته چې دا ماشاءالله ګاډ گفټډ خدا داد صلاحیت دی ته مونږ وایو دا کمپیوټر ای او دا کمپیوټر الله تعالی هر چاله نه ورکوي دا ډیر کم خلک دي چې هغوی ته الله تعالی ورکوي او بیا چې د مشرانو دعاګانې ورسره او دغه خپل پرسنل ټالنټ هم وي سبق وایي او چې سبق هم 10 کلاس کې سویم کې ماشاءالله 10 کلاس کې موږ بورډ ایگزام سٹارټ دی ها کله دی پیپرز چې پرون پیپر و خاننم پیپر نو سبا مشته او چې سبا پیپر نو تاسو په پیپر کې شاعري لیکئ کنه څه لیکئ چې څه پیپر یا دا سی وی کنه چې تاسو په یو سبق تاسو ته یاد نه وي نو دا څه کوئ چې شعر پکې ولیکئ دا کم چې کم ماستر ته ځي هغه خوشاله شي چې یاره دا ها جی نه چې نه تاسې شاعري هم پکې نه ده کړې ها نم دا کړې نو دا راته ووایه په سبق کې هم تکړه یې که نه داسې ګزاره کوئ نه چې بس ګزاره کوم مطلب دا دی چې هلته مکمل دغه شته دی اولډ او چې بس ګزاره کوم دم اکثر زموږ په دې کورونو کې مطلب فیمیل کې میل کې هغه یې ماشومان خو موږ وایو دا ډېر پړاکو بچا دی نو تاسو ته داسې الزام خو نشته چې دا ډېر پړاکو بچا دی نه چې داسې اوس وګوره چا نه دی ویلي مطلب شوق لرئ د سبق شوق لرئ خو چا در باندې دا الزام نه دی لګولی ډېره مینه کوي نه چې د کور ګزاره کوئ ګزاره کوم ها دا راته ووایه چې څه خوب مو لیدلی دی مطلب هر انسان په زړه کې یو خوب وي چې یاره زه بیروکریټ به جوړېږم ناظم به جوړېږم سیاستدان به جوړېږم پولیس آرمي وغیره دا ډېرې مختلفې ادارې دي ستاسو څه ایم دی څه خوب مو دی چې زما خو خوب دا دی چې بس باچا خان په نظریه باندې لاړ شم د باچا خان نظریه والا ډېر خلک داسې دي څوک بیروکریټ هم دي نو د باچا خان صاحب خو یو نظریه ده چې ته په کم فیلډ کې کار کې هلته به د حق او سچ خبره کې باچا خان صاحب 37 سال دا په خوله یادېږي مطلب په خوله ویل دا ډېره 37 سال هغوی په زندان کې تېر کړي دي کې هېڅ شک نشته خو هغوی خپل هغه ژبه چې دا هغه بایللې نه ده خرڅ شوي نه دي په هغه دور کې هم هغوی ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي نو نظریه خو ده خو په کم سیټ به ناسته غواړئ چې د عوام خدمت وکړئ زه خو یم چې وکیل جوړ شي جی وکیل قائد اعظم نه چې دومره غټ نه مطلب زموږ یو چېرته نه شو رسېدی ان شاء الله جی ان شاء الله تاسو له الله تعالی چې کوم ټالنټ درکړی دی دا راته ووایئ دین علاوه خبرې اترې هم کوو ستاسو څنګه چې مونږ ناظم صاحب ته کال وکړو چې یو 10 منټ پکار دي که نه مونږ پښتانه یو مونږ 10 منټ چې کوم دی ووایو او بیا مطلب چې څوک د ناستې ځای راکړي د ملاستې بیا په خپله جوړ کړو بالکل پوه شوئ دې نه مخکې سر زما افغان ټي وي سره به و دلته کې بابو خان ایم این اے ستاسو دغه تصویر دغه وګورئ که نه پولیس صاحب سره چې ناست دی د خدماتو په سلسله کې دې مردان ته راغلي چې دلته کې مونږ یو قسم مصالحتي کمیټې جوړې شوې وې جی هغې کې به داسې زمونږ دلته یو سیسټم شو عبید علي دلته یو ډي پي او ریډیو بخي د بهانې دی او سیمزاد خان دلته زمونږ ډېر یو تکړی سي شو خو مونږ دونه کوارډینیشن و چې لکه په عدالتونو مسلې نه واریږي چې جنګ شر به وشو باقاعده موږ به د 302 مخلوق راوست تاڼه کې هم جمع کړه موږ ته به بیا پرېښود چې تاسو دې لپاره جرګې وکړئ چې د دښمنو دا اور مړ شي نو هغې کې موږ ډېر زیات کار کړو ډېر زیات او بیا موږ د اوتي تاڼې مشرانو په ټایم کې نو په ټول ډسټرکټ مردان کې به زموږ اوتي تاڼه چې وه دا په راځنامو کې واپس راتله نو بیا دې پولیس لاین مردان ته راغې او دلته ښکلي پولیس دربار کې موږ ته بیا یې واډونه راکړو چې را تاسو ډېر ښه کار روان کړی دی او هغې له بیا د موږ نه وروسته بیا یو قانوني شکل ورکړو چې هغې ته اوس دا ډي آر سی وایي دا سبزلي خان صاحب دا ملګری دی ما جي زموږ ډېر کلوز ملګری دی نن سبا خو ډېر وخوښ سعودي عرب کې به چوټۍ به چې راغی نو بس دلته موږ سره او دی ورسیزو ورسیزو بس چې راغی موږ سره به او نو د ما د پاره ډېره غټې جګړې کړي دي که هغه ما تاسو ته وویل نو تاسو به وایئ چې ده ما ته وایي چې زه پښتون یم یو کس و الله دې وبخي هغه زه راغلی وم هغه څه دغه پاتې و نو دا کس و حمایت الله معیار ده ما ته وایي چې زه یم که نه نو زما دپاره د جګړې کړي ماشاءالله دا درانه خلک دی الله دې دوی خوشحاله ساتي پښتون دروند دی او په میلمه باندې هغه خبره هر څه قربانوي زبردست شاعري ستاسو سره ماشاءالله
ښه مکمل ګېډی دی که نه تاسو د خیره سره او دا راته ووایئ چې دا تاسو خپله شاعري زیاته تر کوئ یا د مشرانو هغه شاعري چې دا هغه هم وایئ؟ نه چې زه خپله ډېره کوم داسې کتابونه مې نه دي کتې او نه د بل چا شاعري مې هم دومره خاص نه ده اورېدلې. دا شعر څنګه لیکئ؟ مطلب دا څنګه د مازغو ته راشي او بیا تاسو په هغې باندې دروند نظر واچوئ، الفاظ را غونډول او بیا لوستل، دا ډېر ګران کار دی. نو بس داسې چې یو واقعه اورم یا داسې څه واقعه ووینم جی او هغه کله دغه شي نو بیا زه اکثر نظم چې لیکم غزل لیکم نو تنهایي کې لیکم، یوازې لکه بالکل چې یوازې یم، نه د چا اواز چې د ماشي هغه دغه هم پکې نه نو بیا زه ډېر یعنې که تنهایي پسند یې تاسو؟ بالکل جی. ښه دا راته ووایه کوم داسې نظم دی چې هغې تاسو له ډېر زیات پروموشن درکړی او هغه خلکو خوښ کړی دی؟ چې نظم ما ویلی وه نو هغه خلکو خوښ کړی هم دی او کمنټ هم پرې ډېره شوی جی وایي. سیالي نظم و چې جی پلیز. په زړه مې پټه یو لمبه تېره شوه، په ما د غم یوه شیبه تېره شوه، د اختر دویم او په کور کې ناست وم، د غریبۍ په سوي اور کې ناست وم چې مې د غوږ له یو اواز راغللو، د کټ نه پاڅېدم بهر ووتم چې مې نظر شو نو ملګری مې و، داسې په ډول یو سینګار ولاړ و لکه چې ګل وي د شنو پاڼو منځ کې، سلام کلام مبارکي مې ورکړه، بیا مې تپوس وکړه چې څنګه راغلی، راته یې ویل راغلی تا پسې یم منصور موږ سره چکر له لاړ شه، څه په نظره مې ورته وویل چې ولې نه لاړ به شم څه ګرانه نه ده، خو راته ووایي چې چېرته به ځو دلته نږدې به ځو که لرته به ځو، ویل یې زه خو به د سوات په چکر د سوات نه پس به بیا کالام ته ووړو، په زړه کې پټ غونته کې ویرېدم، ویل مې څه وکړم پیسې نشته دی، خو بس هغه ته مې ظاهره نه کړه چې زه خفه یم که خوشحاله یم، هغه مې ښه په درناوي رخصت کو راغلم مور ته مې کیسه وکړله، مور یې روان یم د سوات په چکر، خو غم مې دا دی چې پیسې نشته دی، مور مې ویل بچیه غم مه کوه زه به د چا نه درله قرض کړمه خو دا سیالي به پې پوره کړم درله. واو ډېر اعلی جي، د لاسونو پړکا جي د دوی دپاره ګریټ. ډېره مننه. مور مې د کوره په امید ووته، په څو کسانو باندې وګرځېده، چا ورله هم یوه روپۍ ورنه کړه، مور مې خفه غونته کې راغله ماله، راته یې ویل چاکرس پیسې رانه کړې، بیا هم زما د خوشحالو دپاره ماله یې بار بار تسلي راکوله، ویل یې ستا سیالي به هم پوره شي، ستا ارمانونه به نیمګړي نه وي، په موږ به هم الله خر ورځ راولي، دا غریبي خو به ټول عمر نه وي، خو ما د ډېر خفګان هېڅ نه ویل، غلی خاموش هلته کېناستمه، په زړه کې پټ ډېر ملامته وم چې به ملګرو ته اوس څه وایم، په دغه سوچ کې ور ډوب شوی وم چې بیا د ور زنجیر چا ووهلو، چې بهر ورغلم ملګري مې راته یې ویل ولې چکر له نه ځي، ما سترګې ښکته کړې ومې ویل چکر له نشم تللی پیسې نشته دی، ټولو ملګرو غلي وخندل، خو په دې کې داسې یو ظالم غونته و چې په خوږو خوږو خبرو کې د غریبۍ راله پیغور راکړو، هغه پیغور لکه د غشي ګزار نیغ مې د زړه په دغه منځ ورغلو، زما د مات زړګي د هرې ټوټې غوږ له مې دغه یو اواز راختو، زما پوره به هر ارمان شي، هر یو دشمن به مې جانان شي، که مې دا وران کنډر ودان شي، د غریبۍ دا کور دې وران شي، زه د همزولې د سیالۍ ویستلی یم. واو ډېر اعلی، ډېر زبردست، ډېر ښه، واو زبردست زبردست. تاسو وایئ چې د ما مور باره کې څه نه دي کړي، دا د مور په باره کې تاسو ډېر څه کړي دي، د مور هغه مینه تاسو په دې کې بیان کړې ده جي. تاسو څنګه وایئ چې د مور دپاره ما څه نه دي کړي، دا تاسو چې کوم دا پیغام ورکړه دا د مور دپاره، د مور هغه مینه تاسو په دې کې شامله کړې ده جي، چې د مور ښه ده راته ووایئ چې تاسو د مور نوم په دې کې واخیسته، والد صاحب مو حیات دي؟ چې والد صاحب مې پات شوی. ما ته ستاسو د شاعرۍ نه اندازه وشوله، دا تکلیف کله نه تاسو کله وفات شوي دي والد صاحب؟ ډېر ماشوم وم، څومره اندازه نه یې چې څه اوس تاسو؟ 2 میاشتې به ښه، یعنې کې تاسو والد صاحب نه دی لیدلی؟ نه چې نه مې لیدلی. فیلینګ درته راځي، دا یو ډېر داسې دغه وي تجربه وي چې دا انسان دوباره خو ژوند نشته که نه، زمونږ ایز ا بینګ مسلم هندوانو فلمونو کې اکثر وي دوباره جنم، دا خو هسې دروغ خبرې دي، خو کمې محسوسېږي چې کمې راته چېرته نه دی محسوس شوی. ولې څنګه؟ زما سره کور کې تره مې دی.